تپوس مې کړی هغه کس دی بس دی تپوس مې کړی هغه کس دی بس دی چې زړه مې چا پسې تس نس دی بس دی د انګریزۍ کتاب په 200 دی د انګریزۍ کتاب په 200 دی او د پښتو والا په لس دی بس دی دا یو زړګی و دغه ته در واخله دا یو زړګی و دغه ته در واخله زما خو دغه قدرې وس دی بس دی هر وخت د خولې پورې ری مږي سیال هر وخت د خولې پورې ری مږي سیال چرته یې ونوی چې بس دی بس دی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره تاسو سره به دغه شیشه مخاطب یو په دغه تمه دغه هیله لرو چې روغ به یې جوړ به یې او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلئ ملګرو د خپرونه د ادبي ګلونو راسره نن یو داسې میلمه د پېښور د سیمې یو تکړه شاعر تکړه ملګری چې دوی نه مونږ یو مرکه کړې مو په دویمه مرکه کې راسره ناستې کوي سیال محمد سیال صاحب نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې په خپل پروګرام کې سیال محمد سیال صاحب ته هرکلی ووایو سیال صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم ډېره زیاته مننه زما خپله روره خوشحاله او کامران دې غواړم بلکې زه خو دومره نه یم او ستاسو چې بیا دومره هڅه وکړو دومره زیار مو وکړو چې ما ته په دویم ځل هم رالی نو د دې دنیا مننه کوم او ښه د باد مو غواړم ډېره زیاته مننه ستاسو هم کو سیال صاحب ملګرو دغه غوښتنه کړې وه چې سیال صاحب سره یو ځل بیا ناستې را جوړ کړئ نو بلکل د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه سیال محمد سیال صاحب را سره ناست دی پروګرام کې به ترې کلامونه اورو ورسره پوښتنې به ترې هم کوو نو سیال صاحب ټول نه لومبی خو را سره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېر به خوشحال یو ولې نه قربان او د غزل مطلب دی چې زه ورته ویم سینه کې زړه نشته دی زړه نشته دی زه ورته ویم سینه کې زړه نشته دی زړه نشته دی دا راته بیا وایي چې څه نشته دی زړه نشته دی او اوس په زخمونو باندې تنده زما نه ماتیږي اوس په زخمونو باندې تنده زما نه ماتیږي اوس په زخمونو کې اوبه نشته دی زړه نشته دی مننه او ستا د اظهار په تمه تمه زمانې تېرې شوې ستا د اظهار په تمه تمه زمانې تېرې شوې هېڅ نه پوهېږم چې ستا خوله نشته دی زړه نشته دی مننه او ما خو ویل چې څه کمی چېرته په مونږ کې به وي ما به ویل چې څه کمی چېرته په مونږ کې به وي خو په دې ښکلو کې خواږه نشته دی زړه نشته دی مننه او ما ته په یو سا کې بلها خبرې مه کړه ما ته په یو سا کې بلها خبرې مه کړه ګوله زما دومره مازغه نشته دی زړه نشته دی او ښکاري چې بیا دې په خپل سیال پسې ژړا کړې ده چې د په سترګو کې رانجه نشته دی زړه نشته دی مننه د غزل څو شعرونه دي چې که دا خبره لږه سپینه وشي ډېر به ښه وي که دا خبره لږه سپینه وشي ډېر به ښه وي زما او ستا که چېرته مینه وشي ډېر به ښه وي او منم زمونږ د رښتې نه څوک انکار نه کړي خو مورې که هغه لونګینه وشي ډېر به ښه وي او خړه پړه لوپټه مې هم قبوله ده خو مړه که لږه شان رنګینه وشي ډېر به ښه وي مننه مو کومه او بل غزل به هم درته ووایم هغه څه په دا ډول دی چې ستا کاڼي زړه کې لار نه کوي څه به کوي چې زما اوښکې دومره کار نه کوي څه به کوي او ټیک ته چې دا د رواجونو په پنجره کې قید ده ټیک ته چې دا د رواجونو په پنجره کې قید ده ټیک ته چې دا جینۍ اظهار نه کوي څه به کوي او مننه او دا ملک خو پرې پخوا نه مونږ خرڅ کړی دی نو اوس پیغورونه چې اغیار نه کوي څه به کوي مننه او د کلي لار د شل په یخوا شل په دې خوا راځي د کلي لار ده
د کلي لار د شل په یخوا شل په دې خوا راځي چې په خبرو کې تلوار نه کوي څه به کوي ډېر ښکلی او زه به هر وخت ورله په نیمو شپو راتلمه زه به هر وخت ورله په نیمو شپو راتلمه اوس هم چې ما باندې اعتبار نه کوي څه به کوي مننه او په ډک ګودر کې ورته ولې زما نوم اخلي نو په ډک ګودر کې ورته ولې زما نوم اخلي نو هغه غریبه چې انکار نه کوي څه به کوي مننه او د اوړي سره غرمه د سرو شګو کې خوړ کې ناست دی د اوړي سره غرمه د سرو شګو کې خوړ کې ناست دی خزه چې یار ته انتظار نه کوي څه به کوي مننه او مقطع ده چې اوس خو د نیمه دنیا هسې هم خبره کړله اوس خو د نیمه دنیا هسې هم خبره کړله سیاله چې ستا په نوم سینګار نه کوي څه به کوي ډېره مننه ډېر اعلی یقینا دغه خوندور شعرونو نه به مو خوند اخیستی وي سیال صاحب پروګرام کې به درنه نور کلامونه هم اورو ورسره به درنه پوښتنې هم کوو خو ټول نه لومبی راته ده ووایي چې په ادبي دنیا کې مو استاد څوک دی قربان مو شمه استاد خبره ستا وکړه نو چونکې چې کله په اول کې شعر باندې څوک لاس پورې کړي نو هغه خامخا یې استاد وي نو اوس خو شکر الحمدلله بس مونږ په خپل مقام باندې ودرېدو خو ما سره به اول کومه خواري وه هغه به عدالت بېتاب صاحب کوله نو هغه زما استاد دی ټیک ته جی سیال صاحب ستاسو کتابونه هم چاپ دي نو ملګرو ته نومونه هم واخلئ او په لنډو الفاظو کې په لږه رڼا هم واچوئ چې کله چاپ دي بالکل په 2015 کې زما یو کتاب چاپ شوی دی د کشمالي په نوم باندې او انشاءالله بس هر څه تیار دي او بیخي بس هغه د چا خبره چې پیسې وروړي دي او کتابونه ترې راخیسته دي نو د ژوند لا سمانه چرته کې ګورم په دې نوم باندې زما دویم کتاب هم بیخي تیار دی ډېره ښه ده سیال صاحب په پروګرام کې به درنه د بل غزل غوښتنه کوو نو بالکل جي ولې نه قربان او بیخي نوی غزل دی هغه د چا خبره چې دب تې خیږي داسې دی چې زړه مې په سیچوي د ټینګې نه یم زړه مې په سیچوي د ټینګې نه یم ښکلو ته بیخي د ټینګې نه یم ډېر ښکلی مننه او سترګې توروي د ټینګې نه یم سترګې توروي د ټینګې نه یم اوس په مسیزي د ټینګې نه یم ډېر ښه مننه او ته چې رانه ځې نو خفه کېږم ته چې رانه ځې ته چې رانه ځې نو خفه کېږم اوښکې به مې ځي د ټینګې نه یم ډېر ښکلی مننه مه کوه تادي د ټینګې نه یم مات په شي بنګړي د ټینګې نه یم ډېر ښکلی مه کوه تادي د ټینګې نه یم مات په شي بنګړي د ټینګې نه یم بس کېدی شي بل غزل کې واخلم بس کېدی شي بل غزل کې واخلم نوم د یو سړي د ټینګې نه یم نه یم انکاري د ټینګې نه یم نه یم انکاري د ټینګې نه یم کړمه شاعري د ټینګې نه یم ما ته یار د راز خبره مه کوه ما ته یار د راز خبره مه کوه خولې نه مې وځي د ټینګې نه یم سیاله یو په حسن باندې مړ یم سیاله یو په حسن باندې مړ یم بل د پسرلي د ټینګې نه یم مننه ډېر اعلی سیال صاحب د ترنم خبره هم شوې نو بالکل ترنم هم را سره پروګرام کې شریک نو ډېره زیاته ولې نه قربان او د ترنم نه مخکې درته صرف 2-3 شعره کومه او بیا به په ترنم باندې د خورونې اختتام هم کوو نو څو شعرونه داسې دي چې هسې نه ستړی شي راځه پې په کلاره یاره ټپې د ځان سره کوه اوږده د لاره یاره او د کومې ورځې نه چې ته پردي وطن ته تللی د کومې ورځې نه چې ته پردي وطن ته تللی د هغې ورځې نه په زړه یم بیماره یاره او ته ګورې نه چې په دې نیمه شپه راغلی یم ته ګورې نه چې په دې نیمه شپه راغلی یم ته ګورې نه مرګ نه راتېرم ستا دپاره یاره او دلته کې قدر ستا د خلکو سره چرته کې دی دلته کې قدر ستا د خلکو سره چرته کې دی ځان هسې مه ستړی کوه ورته فنکاره یاره مننه او دغې یو لفظ اورېدو له سیال په تمه ناست دی دغې یو لفظ اورېدو له سیال په تمه ناست دی دا چې په خپله راته ووایي چې یاره یاره مننه او ترنم تا غوښتنه وکړه نو زه به څه یم او زما ترنم به څه وي خو بیا هم سمات ګوډ شانتې به درسره وکړمه چې ارشاد بس خوښه نوره ستا ده که زې ځه که نه زې مه ځه
بس خوښه نوره ستا ده که زیزا که نه زیمزه زما دغه وینا ده که زیزا که نه زیمزه بس خوښه نوره ستا ده وکمک له موسیقي د پورې چم کې سم غوبل دی کمک له موسیقي د پورې چم کې سم غوبل دی دا چاوي چې ګناه ده که زیزا که نه زیمزه دا چاوي چې ګناه ده که زیزا که نه زیمزه زما دغه وینا ده که زیزا که نه زیمزه یمنم شپې ته د زړه دی تیاره سې بهانه ده منم شپې ته د زړه دی تیاره سې بهانه ده سپوږمۍ ده او رڼا ده که زیزا که نه زیمزه سپوږمۍ ده او رڼا ده که زیزا که نه زیمزه زما دغه وینا ده که زیزا که نه زیمزه یا فکرونه دومره مه کوه زما ساده لالیا فکرونه دومره مه کوه زما ساده لالیا خبر په مونږ دنیا ده که زیزا که نه زیمزه خبر په مونږ دنیا ده که زیزا که نه زیمزه زما دغه وینا ده که زیزا که نه زیمزه زما خو دغه سوال دی چې لږ ودرېږه وصال دی زما خو دغه سوال دی چې لږ ودرېږه وصال دی ای وخته خوښه ستا ده که زیزا که نه زیمزه ای وخته خوښه ستا ده که زیزا که نه زیمزه زما دغه وینا ده که زیزا که نه زیمزه په مینه کې زړګیه هر قدم د خطرې دی په مینه کې زړګیه هر قدم د خطرې دی دنیا درته لګیا ده که زیزا که نه زیمزه دنیا درته لګیا ده که زیزا که نه زیمزه زما دغه وینا ده که زیزا که نه زیمزه مقطع ده منم مسافرې کې روپۍ شته خو دیدن نشته منم مسافرې کې روپۍ شته خو دیدن نشته ای سیاله خوښه ستا ده که زیزا که نه زیمزه ای سیاله خوښه ستا ده که زیزا که نه زیمزه زما دغه وینا ده که زیزا که نه زیمزه مننه ډېر اعلی ملګرو د دې پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول په دغه اړه نن راغلي یو د پېښور د سیمې یو تکړه شاعر په پښتنو مین سیال محمد سیال صاحب راسره ناستې وکړو سیال صاحب پروګرام اخیره کې ملګرو له څه پیغام قربان مو شمه زه به څه یم او زما پیغام به څه وي خو بیا هم ستاسو غوښتنه وکړه نو دغه یو سوال او دغه یو بس سوال به ترې وکړم د کتونکو نه د ټولو ملګرو نه چې په وړه وړه خبره باندې غټې غټې رشتې مه ماتوئ او ډېره زیاته مننه د ستاسو د راتګ یو ځل بیا مننه کوم ډېره مننه ستاسو هم کوسیال صاحب ملګرو ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاپاني سیز دی خپل رور انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان